से नगर आबाद करने से तसल्ली दिल को होता है खुदा का याद करने से। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। काबिल कदर रागलो कदरमन उलमाए किरामो हाफिजानो नाथवानानो दनहु कलियूना कदरमन स्पिंगिरो नौजवानानो कशरानो इमाम अबू हनीफा द मदरसी इदारी तदरीसी खिदमाती तुल पर्सनल द पजामा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस अदा द सलाम मसनूना खुशालयम चेपा यो नूरानी मजलस चल कुरान पाक सरे वाबस्तगी दा ताल्लुक है द ज़ियार और ज़हमत नतीजा गिरी दा द खल्कु द कुर्बानियों द वजीफो द वर्को द ख्वाइंदो द खपलो बच्चो पदी मर के दे मदरसे ता लेगुलो रस नतीजा गिरी न आज़ादी को नतीजा गिरी को طول مدرسې پرسونل دا قومي مشرانو ته د دغې عظیمې دستربندۍ د مراسمو قدرداني ورته وړاندې کوم او مبارکي ورته وایم. الله د دې ملکي خلکو لپاره ټولو لپاره د الله مبارکي ورکړي. قدرمنو علماء کرامو هر چا خپل وس موافق دا موضوع دننه خپل هغه څه چې ورسره په ضمیر کې وو هغې ستاسو ته یې رایې کړل وړاندې کړل شریک یې کړل در سره. خدای د دغې ټولو ویناو نتیجه ګیري د الله په عمل کې موږ او تاسو ته اله العالمین وښاندو وښودلی کاندي او الله دې په عمل موږ او تاسو ته نصیب کړي. آمین. قدرمنو د قرآن پاک د دې عصمت د ده لویي دا د خداوند قدوس کلام دی، قدیم دی. په دې باندې امام احمد رحمه الله په درو باندې ووهلی شه چې قرآن د الله کلام قدیم دی که حادث دی. خو لیکن امام احمد رحمه الله دوری قبول کړي، هغه دوری قبول کړي که دا دوری حاجي ته پیر ته ورکړه شوی وای هغه پیر به برداشت کړی نه وای. خو لیکن امام احمد رحمه الله د قرآن پاک په مخلوقیت باندې چې دا مخلوق نه دی، دا کلام الله دی، دا قدیم دی، دا حادث نه دی، په دې باندې هغه کوړی دی هغه ظالم بادشاه برداشت کړي. خو لیکن خبره ورسره ونه منله، خبره یې تایید نه کړه. خو لیکن خپل مبارک بدن یې زخمي وینې که خو لیکن دا خبره یې ورسره ونه منله چې قرآن مخلوق دی. قدرمنو دا د قربانو کتاب دی، د قربانۍ پکې درس دی. احد جنگ ته اشاره کوي، د بدر جنگ ته اشاره کوي، پیغمبرانو واقعي ته اشاره کوي، د الله العالمین سنت سابقه وروسته سنتو ته اشاره کوي. دا ټول قرآن پاک دا د حکمتونو د منفعاتو د مصلحاتو د انسانیت د ژوند خوندي کولو د انسانانو د ژوند د ټول ارمان پوره کېدو یو متوقع او یو امید والا کتاب دی. الله دې موږ او تاسو ته په دې باندې دی الله عمل نصیب کړي. آمین. خواهش مې دا دی
آر مدرسہ آر گنڈے والا دے گنڈے نوڑان دے پائی دے وچنڈا و برنامہ ونلے ولری آگا برنامے کے داننا پائی دے چی خبر اوشی قرآن پاک سر وابستگی مدر خبر ادا حافظان و فراغت دے دے علماء و شان و شوکت دے بھائی دے چی موضوع فداخل کی بھائی دے وہ چلی گی لکل فن رجال ولکل مقام مقال ہر فن بارخ بل خلق دے چی بے فن خلق بل فن لاس واجی مشکل پیدا کی بیا تیارہ یاد ہے نا تیارہ کی ناستم تیارہ خیجوم کو گرزاؤں میں کنا طول عملہ بتبا کو ڈریور نہیں ہم ڈریوری کم مشکل با پیدا کم کنا دکاندار نہیں ہم دکانداری کم پاؤ پزے بچارک ورکوم کنا لکل فن رجال ولکل مقام مقال ہر یوسین پارا بیاخبل مناسب ہوئے نائی تو کی اڑوئی ایک براولا ماشاءاللہ خلی خوشحالان سیراشن گینڈاشن خلی خوشحالان در و تازان کاڑویش بیشن تو بیاگی نیاگی میگی پاک پروردگاری تیرا سب بڑ بابای بخشی کی موبا کا ردی مینگی سنائی کنار بڑ بابای کلکی ہے یا بچو خوش لیلے والے تو میرا بابا لیوا اوپڑے گے 60 سالہ کوڑا کلکی ہے یہ ماں خوش علی سے غدی کا دے گورا والم جیو یا یہ اسی کی مثال فرس کے کٹونا چول شوی دعا گستر کی خلق دعا آخلی سورت ویلے کی کہ دعا آخلی ترازی وردنائیں چی یار پلان کسی کی جیار زندگی سے گورا والے یار ناشنا تے ڈومبر سے اللہ گئی یار کابر پر ہنٹر ہیں تو ہوتی مگا منی بھی خلی کران دے مانا یہ مولی سے بھی دے تو خبر نہیں یا چانڈا دے موضوع واقف نہیں یا کچھ یہ دے کرا جی ملے وہاں سورت پڑھن بے آگر کرائے تمہیں مراسم شنگا تمہیں یہ یار زبردست درجے کو زبردست دڑا گا لکل فن رجال ولکل مقام مقال ہر جاگہ مناسب آگتی آرم سرم موڑے میں آگا بھی اوری آلی موڑے میں اجنڈا معلوم کرنے میں شاگردان کے تارجمان اجنڈا معلوم شے فراغت مراسم شے قرآن پاک کچھ خواری بھی واشے مولانا شاہنواز افتکار کے وچ اللہ اجری دے گئے کوئی گاندی یوں مجلس منعقد بھی مشن ہمیں پینچا کوئی گاندی بھی مشن ایم پینچا کوئی گاندی اچوشن عرص کار ہمیں ابتدائی مدرسہ نشن میں بو سخشن میں نہ چلے گی بائی ہمیں شاگردن نہ تربیہ ات شاگردن نہ تربیہ کی منتہی مدرسہ ہے کچھ آئین نہ منجی پرکشے کے سے آداب اصول مقررات جم شیل آیت درک بیئی پیلی میں نا یادام با کہ شیخ صاحب سراج الدین اللہ خلیق الرحمت کا یہ نمک منڈے ہے اما طالبان نیان دے بستر آوشے کچھے ہوئے غاچز نن میں نا بستر آشر شیخ صاحب نیا یا بستر آئی لینی بھی آچز اگر شیخ صاحب نیارک بلا مائل بھی گائے یا اگر زمینہ مسائد تے تکیان نہیں اگر یارک ڈڑے نچانا یارک مسائد دے اگر پشکن کم کو بنا ہوا ٹھیک ہوئے بی گئے پشکن زمینہ مسائد دے خویو بسترہ میان دی امانو پولے پوچھے ہوئے غاچس خود اور رسیدے پوچھے خسنے کہ نن ممبیے کم شیخ سے پولے نن ممبیے کم نن گئے نبالون ہمیں مدرسہ کی شکل بہت زیاد بھی بیٹا ہے ہمیں تمام شکر الحمدللہ امام شاگردن آئے جناب قاری سے محمد یاسین مدرسہ شاگردی ہے اول والا مرحلی میں نے پلے ویڈواشی یہ خدا نہ سے بمی کچھ میاس کئی نہ انفراد لے جان تاستا میران امام خباگی بینے ہائیتی بوزیا دیو آشکو جی امام لیگم گڑوڑ حالتا تاستا میگن اللہ پاکی بخشی جن پروردگی امام مولی سے خبا مبے میرا پولی میں دکھ سے بھی آدھا گا میں قریبا میں منا جبنے گلی بانا یوں میں انجینئریاں دیو نائے رہی تو خبا مبے مگر سے مرحلی سے بٹے گیا میری آبد بھی یاد آمشا امیم خود میں شاگردان آئیں کہ میں گیا نیزوئی گرمی شی مریض نہیں بھی یوں نے پینا گردے کہ واپس 2 منٹ لبی جی تو پاؤ سورے نہیں ہوا تھا تو یہ کی باری کی نیان دیان ہمیں ہوا مجھے تو پاؤ سورے نہیں ہمیں خلقنا اول والی ہمیں مدرسہ والا میں بوبیر کا نیا گنا نسبت آتے خلی کی بخاری لڑا گن آتے خلی کی مسلم لڑا گن آتے خلی کی صحاج ستی لڑیے گن آتے خلی کی چندادہ اور ہدایہ لڑیے گن شفا و گویو ہمیں لڑیے گن آتے کی فنون لڑیے گن ملاچلی لڑے مرزاہی لڑے
قاضی لري حمدالله لري صدرای لري امور عامه لري امي کتابه کې میں درس کې اته خلګنا دې تربیت امي بالغ الناس نهایت زیاد هستگون زندگی امي شاگرد الناس يعني يدي امودا رخصت بیاگن آداب پینا اصول پینا نیک پینا اوریک پینا مسافری آداب نصابینی و تخصص نصابینی نظافتی پینی یار کمے میں مشکل نہ رہا مگر ایشیس افسوسی مقاگم کہ ایلوک کی دیوالی ہمیں مدرسہ ہے کچھ آئے کہ امودا کتی شاگرد درواز ننس شاگردی مقایم ہوئے او کتی شاگردی نیدی من کی مم عالم لیے گم حالات کچھ علم میں نے پڑھنے نہیں ہوئی پوری مدرسہ کچھ جانے پڑے مسیر پینے گے کہ پن اینوشی وقت کیم پینے چاہاں پوری تانے گی میں بیچارہ گا مشاہد رہے پورا اب اگر ہم غلام سے اب فیل نہ دیو پوشتر کو جگی اسلام شیئو آمال کچھ نہیں کرنا مدینہ العلوم امیم خلولی امیم خلولی امیم خلولی امیم خلولی میں یوں مسیر تاریخی ولی میں تحقیق کا میرا شارع ہے ومتاسفانه امود اگه که می درواز نن منطق بیچاره ایلویه علیم خبره امی وجه ده دید وجه نا که کلیوالی مدرسه ضرور دی اهم دی بنیاد دی اساس دی دم دیزینا عالم جوڑیگی دم دیزینا قاری جوڑیگی دم دیزینا مجاہد جوڑیگی ام دیزینا موحد جوڑیگی اب دیدی زنا صحیح عقیدہ جوڑی گی علی قدر امیر المؤمنین حفظہ اللہ فرمان صادر کرائی فرمان را رسیدہ لے کار پی شروع دے کلیوالی مدرسی درجو کو حساب سارا سبا دے استازان و معایشان حتی چی امتیاز لے لیا امتیاز ایسے شے امتیاز لے لیا لیلی مدرس دیدی دوبارہ انتخاب کرے معاش والا انتخاب دے اسے ورد انتخاب دے لیلی والا انتخاب دا درجوی حساب انتخاب دے ولی سکچ دا اساس دے دا بنیاد دے امددی زینا بچے مسلمان جوڑی گی امددی زینا موحد جوڑی گی امددی زینا دا صحیح عقیدی خاون جوڑی گی امددی زینا عالم جوڑی گی امددی زینا مجاہد جوڑی گی امددی زینا دین ماندزان قربان ان کے جوڑی گی جو فلہذا دا افغانستان اسلامی امارت علی قدر امیر المومنین رحمہ اللہ فرمان امداد ہے کہ بائی دے کلیوالی مدرسی دا پخبو باندی ودر اولیشی مولانا راغلی کا نخلق پرگوٹی کا پویان یہ گئی ایوان سیستم شرع کام شروع شی حتی کہ میں انہوں امتیاز ہے کہ میں امیر المومنین طرف میں مدرسہ شن دا دے علی قدر امیر المومنین طرف ندا مدرسی دا دیو دا پارا سانگڑی لے لیے دا دا دیو دا پارا سانگڑی استازان دی دا دیو دا پارا سانگڑی سیستم دے حتی کہ درسی سیستم ہے وما کا ترتیب سر آیات کرے ولی سکچ دا بنیاد تے دا دیزی نداخل کم غواری کہ بنیاد کو خراشی باید قاری وی عالم وی مجاہد وی باید خپل وطن با سر مین خپل وطن باندې مین وی خپل وطن با عنعنات و کلتور دستور سر په اصطلاح کې آشنا وی دا ذهنیت دا لازم و ملزوم ده د افغان بچی دپاره فلهذا د دې د وجې نه دا سیستم چې کوم دی هغه وایي څه شی دی روان قدرمنو عرض دا دی چې انشاءالله سیستم با اللہ جوڑے پروگراموں با اللہ جوڑے کاروں با اللہ جوڑے انستاس و اخلاص تپارا ضرورت ہے اخلاص تپارا استاس و ضرورت ہے کہ دیتو علماء سرا طلباء سرا دیو تر سنگ دیو تر شاہ دیو حمایت دیو مرستہ دیو تعاون دا اللہ جل جلالہ دا رضا دا پار اللہ جل جلالہ دی چاہتا پارا در رضا دا پندے کہ شخصی اہداف نہ لارے گورا سکالا کالا زدہ خبرہ کو چھ من تا وظیفہ چھارا کا من لا زی چھارا کا زمن دا خون زی چھا مسائد کا من لا ملباسا جامع چھارا کا نن آغا خلق یا بمڑی یا بجوندی ملک فاصلہ رالا آغا دے بل ملک خلقو من دے بل ملک خلقو
خو لیکن افتخار په دې باندې چې نن په دغه ځای کې قرآن پاک تلاوت کېږي د کور په څنګ کې دی او د کور تر څنګه او د الله د رحمت ملایکې چې په دې مدرسه باندې کده کېږي نو دا مدرسه چېرته موقعیت لري دا په دې کلي کې موقعیت لري دا په دې علاقه کې موقعیت لري د خدای رحمت چې راکده کېږي په دې علاقه باندې دا ټول برکات دا ټول فیوزات د چا دي د دغه خلک قدرمنو دا خلک عادي مه ګڼئ دا خلک زه درته وایم چې دا خو ژوندي څه کوي د دې فایده مړي د مړو دپاره هم رسېږي مړو دپاره د دې فایده مړو ته هم رسېږي د دې د فیض او د برکت نه مړي مستفاد دي